بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته په دې ویډیو کې د قرآن عظیم الشان د کلماتو مبارکو یوه خاص او مجربه وظیفه بیانوم. زما عزتمندو، دا داسې وظیفه ده چې علماء کرامو، بزرگان دین، اولیاء کرامو په دې باندې تجربی کړي دي. دا غي ازمایل شوی وظیفه ده. الله جل شانه په دې کې زما عزتمندو ډېر لوی برکات، کمالات او اثرات اچولي دي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والے نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغه اجازه را کړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د پر ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور خل الفاظ تاسو منشن کوي ولیکئ. د لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نو ډېر خل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، ویډیو اخیره پورې وګورئ چې تاسو مکمل طریقې کار باندې پوه شئ او بیا تاسو وظیفو کې ان شاء الله تعالی تاسو د وظیفو و ضرور بیا کار کوي. زما عزتمندو، دا نن چې زه تاسو ته کومه وظیفه بیانوم، دا د 2 حروف مقطعات وظیفه ده. مفسرین کرام، علماء کرام فرمای چې دا حروف مبارکه په قرآن شریف کې د الله جل شانه یو راز ده او دا د قرآن پاک یو مستقله حصہ هم ده. زما عزتمندو، د دې په معنی باندې صرف الله جل شانه پويږي، د دې پرازونو باندې صرف الله جل شانه پويږي. د دې معنی او د دې راز الله جل شانه چاته نه ښکارا کړي. خو لیکن زما عزتمندو، دا داسې حروف مقطعات دي چې بزرگان دین، اولیاء کرامو په دې باندې تجربه کړي دي او هغوی د خپل مقاصد او د پاره د حروف مقطعات د وظیفې په تور باندې استعمال کړي دي او د دې چې کوم اثرات دي، کمالات دي، هغه محسوس کړی دي. زما عزتمندو، که دستاسو ناممکنه حاجتونه وي یا دستاسو سجایز مقاصد او خواهشات وي، نو د هغې د پاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو، تاسو په غمونو کې، پریشانو کې، تکلیفونو کې راګیر یئ، نو دغه غمونو نه، تکلیفونو نه د نجات لپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. په خپل مقاصدو کې کامیابی غواړئ تاسو، نو زما عزتمندو، دا وظیفه صرف یو پیر آزماو کوئ. ان شاء الله تعالی د دې انقلاب به تاسو په خپل باندې محسوس کوئ. یا زما عزتمندو، تاسو سره څوک ظلم کوي، زیاتی کوي، دشمنی در سره کوي او تاسو د هغه د دشمنۍ نه، د د ظلم او د زیاتی نه ډیر زیات تنگ راغلی. په کور کې در سره څوک ظلم او زیاتی کوي، په محله کې در سره ظلم او زیاتی کوي، په کلی کې در سره ظلم او زیاتی کیږي، نو زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو کوي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ظاهری دشمن نه او د باطینی دشمن نه الله جل شانه به تاسو حفاظت کې اوساتي. د هر قسمه دشمنانو، د شر نه، د ظالمانو، ظلم نه به الله جل شانه تاسو ته نجات تر نصیب کی. یا زما عزتمندو، تاسو باندې کوډ او جادوان در باندې کړی شي وي یا تاسو باندې بد نظر وي یا زما عزتمندو چا در باندې غلط تعویذونه کړی وي چې د هغې د وجې نه ستا مخې بندې وي، ستا یو کارم سمې نه خوري، په هر کار کې د رکاوټ وي، هر یو کار کې تا ته رکاوټ مخې ته راځي، هغه که په رشته کې وي که په کاروبار کې وي، نو زما عزتمندو که چرې بندې مخې کولاوول غواړئ، نو دا خاص وظیفه پوره توجه دیان سره تاسو وکړئ.
یا زما عزتمندو تاسو په کاروبار کې ترقی غواړئ او رزق کې برکات غواړئ نو دا خاص وظیفه وکئ ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دغه غزنه د تاسو د لپاره د رزق بندوبس وکي چې د تاسو په وهم او ګمان کې به هم نوي یا دا شان زما عزتمندو د تاسو چا سره مینه او محبت ته او دا کس تاسو سره مینه او محبت نه کوي تاسو سره تا خپل مینه نه ملایوي نو زما عزتمندو تاسو دا وظیفه وکئ ان شاء الله تعالی دویم پارټنر دویم کس بتاو سره مینه او محبت شروع کی زما عزتمندو د مینه او محبت ته پر ډیر اثر کوونکې پاورفل وظیفه ده به هر حال زما عزتمندو اوس راځم وظایف طرف ته درې وظیفې ز تاسو ته جدا جدا ذکر کوم لومبنه وظیفه زما عزتمندو د حاجتونو د پوره کېدلو د لپاره په مقاصدو کې په خواهشاتو کې د کامیابی د لپاره تاسو د وظیفه کول شي زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو 41 ورځې پورې یو سال ورځې پورې به جاری وساتئ او روزانه به 313 مرتبه 314 پیرې به تاسو دا کلمات مبارکه حامیم عین سین قاف دا به تاسو روزانه 314 پیرې وای یو سال ورځې پورې به دا وظیفه تاسو جاری وساتئ ان شاء الله تعالی الله جل شانه به در باندې مشکل آسان کی حاجتونه او مقاصدو کې الله جل شانه تاسو ته کامیابی در نصیب کی یا زما عزتمندو دشمن دې تاسو سره ظلم او زیاتی کوي او تاسو غواړئ چې د دشمن د شر نه د ظالم د ظلم نه د مونږه محفوظ شو نو زما عزتمندو داغه د پر ترتیب او طریقې کار دار چې سحر او ماخام دا حروف مقطعات دا بتاو صرف 7 مرتبه او پیره بتا سو وای پلاسونو به شوف کوي پزان به راکاږي حامیم عین سین قاف نو دا بو پیره سر او پیره ماخام وای پزان باندې به شوف کوي ان شاء الله تعالی ظالم بتاو سره ظلم نشي کوله او دشمن د شر نه الله جل شانه د تاسو حفاظت کی یا زما عزتمندو تاسو چا سره مینا او محبت ته او ته غواړئ چې دا کس ما سره مینا او محبت شروع کی ازنګ په منځ کې چې څو رکاوټونه بندشونه دي څه خفګانونه دي الله جل شانه هغه ختم کی زما عزتمندو دا وظیفه خزه د خپل خاوند لپاره هم کول شي او خاوند د خپل خزه لپاره هم کول شي هر څوک زما عزتمند په خپل مینا او محبت کې دا وظیفه کول شي ترتیب او طریقې کار زما عزتمند دا دي چې دا ټول نامه کې یو لس پیره به تاسو درود شریف وای چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي نو هغه وای بیا به 1100 مرتبه یو لس سو پیره به زما عزتمند تاسو بیا حامیم عین سین قاف دا به تاسو وای او په اخره کې بیا یو لس پیره درود شریف وای دا وظیفه به زما عزتمند تاسو او ورځو پورې 7 دن تک او ورځو پورې به دا وظیفه تاسو جاری ساتئ ان شاء الله تعالی تاسو ته خپل محبت ضرور ملاويږي تمام رکاوټونه بندشونه په الله جل شانه ختمي زما عزتمندو ډېر بهترین وظایف دي او ډېر مجرب وظایف دي علما کرام او بزرگان دین اولیاء کرام په دې باندې تجربات کړي ضرور به ضرور تاسو دا وظایف وکړئ زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مډه زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان